یو ضروري اعلان واورئ ټولو افغانانو پښتنو ته وایم د دنیا ټولو نړیوالو ته دا موږ پیغام وړاندې کوو چې خپل ټکنالوژي م ختمه کړئ موټرو ته م اور واچوئ جهازونو ته م اور واچوئ موټر سایکل څومره شیونه چې د ټکنالوژي دي دا ټول ختم کړئ ځکه په الهي نصرت سره طالبانو نوې ټکنالوژي را ایستلې ده چې دنیا ته تاسې ډېر په اسانه باندې سفر کولی شئ سپوږمۍ ته ختلی شئ صرف په 500 افغانۍ باندې نو اول دا د طالب جان الهي نصرت وګورئ بیا د سره خبرې کوم دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو دنیا خبر شي چې په افغانستان کې نوې ټکنالوژي طالب جان را ایستلې ده په الهي نصرت باندې دا وګورئ بیا سره خبرې کوم هم که ته افغانانو پښتنو ورونو موږ د طالبانو مشران نه دا پوښتنه کوو چې ولې تاسې کوم میسج ورکوئ زموږ د افغانانو زموږ د پښتنو چې په هلیکاپټر کې په تاسې ټالونه اچولي دي په کمپیوټر باندې تاسې دوکړۍ وښئ لګیا یاستئ یو رقم ته بل رقم په چوکۍ سره د کلاشینکوف په ناست هستئ په چوکۍ مخکې کړي په سړکونو پرې روان هستئ د ماشومانو په ټالونو کې تاسې زانګئ دا کوم میسج تاسې ورکوئ طالب خلک دا فکر کوي چې دا طالبان ټول د مدرسو غټ تعلیمونه د قرآن او د حافظان خلاص او د هغې نه راغلي دا خو یو غټ خبره ده تاسې زموږ د افغانانو زموږ د پښتنو میسج څه دنیا ته ورکوئ چې دا چوکۍ او موټر نه پیژني دا هلیکاپټر او ټال نه پیژني دا کمپیوټر یا دغه نه پیژني لږ د خدای دپاره او ذبیح الله مجاهد صاحب او د طالبانو مشرانو تاسو ته موږ یو څومره ویډیوګانې رالي یو وایي ځان شرموي بل وایي قام شرموي تاسو خو ټول قام شرموي ټول افغانان شرموي اوس که زما طالب سره ورانه یا طالب ما سره ورانه نوم خو راپور دی چې زه افغان زما پښتون دی نو ولې داسې کارونه تاسې کوئ ولې دا خپل د طالبان هم نه دغه کوئ اصلاح کوئ چې تاسې څه کار چې کله یو رقم ته کار وکړئ کله بل رقم کار رشخانه هم راغستی دی لږ نو د لباس سم لباس واغوندئ افغاني جامې لږ د واسکټونو ته هم فکر وکئ د پنسو ته هم فکر وکئ د سپلیو ته هم فکر وکئ د اختانو ته هم فکر وکئ لږ ځانونه اصلاح کوئ ما موږ شرموئ ما افغانستان شرموئ او دا په دې باندې هم اسلام شرمیږي خلک فکر کوي د نړیوال دا خو نړیوال دغه ګوري چې مسلمانان دغه شان دي وحشین دي هم دا ګیره پې شرمیږي هم دا پټګی پې شرمیږي هم پې زما د افغانستان نوم بدنامیږي تاسې خو ځان ته طالبان وی تاسې خو ځان ته بهترین خلک وی دا کوم میسج موږ دنیا ته ورکوئ د خدای په لحاظ باندې دا څومره ویډیو ده چې راځي زه خاموشه یا نور ملګري خاموشه ناست دي چې یاره تاسې به اوس اصلاح شئ تاسې خو په ورځ باندې راګیا یاستئ داسې کارونه کوئ چې په 21مه صدۍ کې دا عجیبه غوندې کارونه تاسې شروع کړي دي د خدای په لحاظ باندې ذبیح الله مجاهد نور موږ دغه ته طالبانو مشران ته ویو چې دغه خلک منې کوي ته وګوره د قلم په دې هم ټوپک راغستی ورور د کتاب په دې هم هلته ټوپک راغستی د ټي وي والا چې خبرونه وایي شاته مو ورته ټوپک نیولی څه چل شوی دی خدای په